सूरत त्वाहा आयत नंबर 46 ना तर द आयत नंबर 50 पूरी द मूसा अलैहि सलाम वाक़िआ तफसीली शुरू दा आओ पदी की मुख्तलिफ मकामात दा द्वेमा मकामा दा तर द आयत नंबर 54 पूरी पदी की द मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम द पैदाइश वाक़िआ او فرعون تتلل او اغسر خبری اتری کول دے ذکر کول کله چې الله تعالی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړو درونو ته وی چې تاسو دواړه فرعون ته ورشي نو دی یو خدشا او یو خطر محسوس کړله او وی چې منګ یریګو اسنه چې په منګ باندې زیاتی یا سرکشي وکي الله تعالی ورته داغه جواب ورکي او تسلی ورکي الله ورته فرمای لا تخافا تاسو دواړه مې یریږي اننی معکما زستاسو د دواړو سریم دي تمعیت خاصه وي یو الله تعالی د دې ټول مخلوقات او د ټول بندګانو سره دی په ادبار د علم او د قدرت هغه ته معیت عامه وي یو چا سره الله تبارک وتعالى اقرار کړی دی چې زبستا ملګریم زبتا سریم لکه انبیو ته ویلي سورۃ نحل آیت نمبر 128 کی آلته بالکل جکم دینو ذکر کړي چې د متقین سره الله دی ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون څوک چې متقیان دي الله غي سره دی او چې الله چا سره شي نو عبدالرحمن بابا وی چې الله در سره مل نوي نو کله لخر در سره وی یک تنخای چې الله در سره مل نوي او لخرم در سره شي نو ته صفرې اسم نه او چې الله در سره کله مل شي او ته ځان له یوازې مې لکه د موسی علی السلام او د هارون علی السلام په شان د ابراهیم علی السلام په شان نو الله دې ملګری وي نو بیا ته ارسي نو دا ورته ذکر کوي فرمای لا تخافا مَيَرِيگے اننی معکما زستاسو د دوالو سریم اسمعو زستاسو خبرم اورم داغا غم اورم که خبره کې لږ غونته کې چې کم دینو ګستاخی وکړله لږ غونته کې بی ادبی وکړله نو بیا ورته جبه چې دینه وباسم و ارا او زوینم داسم نه دا که هغه چې کم دینو چاته اشاره وکي د شا طرف نه پتا سو باندې وار او گزار کوي ویزی وینم سټ ورته ماتوم ز وینم او ز اورم فاتیاهو دی آیت کې د دعوت او تبلیغ 15 طریقې ذکر کړي دي ته اصولم وای انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په دې طریقه را لګلی شوی نن دعوت او تبلیغ هغه بالکل شکل خلق روان کړي نصاب د دعوت او تبلیغ قرآن پکار دی لیکن د قرآن سره دا غي بالکل لګی نه نو دعوت او تبلیغ طریقه راشه د موسی علیہ السلام نزدکا نمبر 1 فاتیاهو لار شه دواړه نو فقولا دواړه ورته وی چې ان رسول ربک د دې ټول کائنات یو رب دی د دې ټول کائنات یو پالون کړي من د هغه پالون کی او د هغه رب او د هغه پیدا کون کی ذات را لېږلی شوی پیغمبران یو داغه طریقه ده ا پیغمبران را لېږي د آدم علی السلام نه راواخلي دا سلسله جاری کړي و تر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې وی بس تاسو دواړه ورته وای چې موږ د اک رب را لېږلی شوي دا طریقه نمبر 1
یعنی که چاته خبره کوي نو خبره ورته وکړه چې دا خبره د الله خبر ده. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، الله طرف ته درابلون کینا خيسته خبره د اچام نشته، د ټولو نه خيسته خبره او خپل خبره نرمه او پسته خبره د هغه سړی دی چې هغه وی الله طرف تراشه، د الله کور تراشه، د الله خبره تراشه. د دې وجه نه د ټولو نه لوی او غټ دعوت اذان دی. اذان کې څه دي؟ حي علی الصلاه، مانزه تراشه، حي علی الفلاح، کامیابی تراشه، الله اکبر، الله لوی، اشهد ان لا اله الا الله، دا الله نه علاوه بل معبود بر حق نشتا، دا اشهد ان محمد رسول الله، او دا محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی. دا نو غټ دعوت دا اذان دی، اذان غټ تبلیغ دا اذان دی. نو دی ورته وی قالا ورته وای چې کوم دینو فاتیاو لارشه اغتا دوالا پکولا ورته وای ان رسول ربک من استاد رب را لګلی شویو. دویم لیډر مشر هغه به داسې وي لکه موسی علیه السلام نه بچل زده کې. لیډر به د ټولو لومبنې د خپل قوم د آزادۍ ناره لګي او قوم به د ظلم نه، د زیاتی نه، د بربریت نه او د غیر الله د قانون نه آزادۍ. چې کله یو لیډر داسې وي چې تا هم د غیر الله په هغه قانون کې ورمنډي او د غیر الله قانون ته قانون د الله وي، نو خو ځان له کافر شو، مرتد شو، اته بیا هغه پسې رواني. په خبره ورسېږي لیډر به د موسی علیه السلام په شانتي د آزادۍ ناره به لګوي، د آزادۍ مزمتونه به نه کوي چې موږ د دې مزمت دا مزمت دې څه شی لکه. په خبره ورسېږي یو طرف ته کونه کې لرګي منډلې کېږي او بل طرف ته وي مزمت. دا مزمت څه شی شو؟ دی پاغي کې څه کمی راوستو، دی پاغي کې څه وکړل اسم نه. په خبره ورسېږي نو دا لیډر د لیډینګ چل به کوم دینو زده کې د موسی علیه السلام نه. فارسل معنا بني اسرائیل، ما سره بني اسرائیل ولېږه، بني اسرائیل د ظلم نه خلاص کا، بني اسرائیل آزاد کا. د بني اسرائیل اصل ملک شام، دا خو د موسی د ابراهیم علیه السلام اولادو. د ابراهیم علیه السلام اصل ملک شام، فلسطین، اردن، کنعان، شام، لیبیا، دا ټول علاقې دي، دا په شام کې داخله وي. دا د کوم دینو دا د ابراهیم علیه السلام ملکو، د ابراهیم علیه السلام د بچو ملکو. د یوسف علیه السلام په زمانه کې یوسف علیه السلام راغی مصر ته. چې مصر ته راغی بیا ځان پسې دی هم راوستل، بس دی مصر ته راغلل. مصر کې خو دی پناهګزینو، دی هلته پناه اخیستې وه، دی باندې دلته قوم عمالقه غالب شوی و، هلته پناه واخیستله. یوسف علیه السلام ورته دا چې کوم دی وصیت هم کړی و، یو وخت به راځي چې تاسو به د دلته نه ځئ، چې کله ځئ نو زما لاش زما به قبر اوس پړی او زما لاش به ځان سره واخلئ، دا هم ځان سره وړئ، زما به خپل د نیکه او د خپل پلار کلي ته یوسئ. موسی علیه السلام فرعون ته وایي د ټولو لومبنۍ خبره، وی زما دا قوم بني اسرائیل ما سره ولېږه، موږ خپل د پلار کلي ته ځو، موږ دلته نه پاتې کېږو. فرعون د هغې نه چې کوم دی د هغې نه غلامان جوړ کړي. سورت شعراء کې به راځي وتلک نعمة تمنها علی ان عبدت بني اسرائیل، تا په یو بني اسرائیلی باندې چې کوم دی نو احسان کړی دی، په کور کې دی پاللی دی. ان عبدت بني اسرائیل، او ټول بني اسرائیل دی چې کوم دی نو غلامان کړي. دا د کوم ځای چې کوم دی نو انصاف دی. په خبرو سره لکه څنګه چې اوس زمونږ دا حال دی چې زمونږ یو څو مشران هغه د اسمبلی او د پارلیمنت خاوندان، هغه د امریکې بچی دي، امریکې پالي، امریکې ساتي، د هغې د وجې نه موږ ټول غلامان کړي یو، موږ ټول غلامان. د موسی علیه السلام په شان لیډر پکار. وتلک نعمة تمن علی ان عبدت بني اسرائیل، دا هم څه خبره ده چې ته یو څو سړو ته چې کوم دی نو پی ورکې په پیډر کې او ټول قوم دی چې کوم دی نو غلامان کړي دي. دا نو دا ورته موسی علیه السلام وی. دویمه خبره دا وه، دا دعوت و تبلیغ دی. ښه دعوت و تبلیغ داسې
داسې نه چې جی زموږ څه کې کار نشته ستاسو کې کار نشته او بیا چې کوم دی نو بیا خو به داسې حالي ده چې څنګه دی کار به هر یو څیز کې ساتي فارسل معنا بني اسرائیل اولیگا من سره بني اسرائیل دریم ولا تعذبهم بني اسرائیل ته سزاګانې مو ورکو سخت سزاګانې به ورکولي ماشومان به ورته وجل زنانه به ورته به حیا کولی زنانو باندې به کورونو کې کارونه کول الکانو باندې به پټو کې کارونه کول مشرانو باندې به یوي او کلبي کولی د غویانو په ځای به استعمالول داغه بني اسرائیل چې اوس لګي دی غي د مسلمانانو د کوپړو سره لوبي کوي داغه بوزدل بني اسرائیل چې د یو فرعون نه یریدل ولی مسلمان خپل کار پرې خو چې کار پرې خودلو بس اوس غي لګي دی دومره بوزدل قوم چې موسی عليه السلام را پورته کول را پاسېدل نه او اوس چې ظالم بچی را پاسېدل کینی نه ولا تعذبهم سزا ورته مورکو سلورم قد جئناک بآیه من ربک من راغلی وتا تاستا د رب د طرفنا نخ مزان سره وروړي دا کنه غواړي نو اوس به در پرېګدم العدل دنا را پرېخ هغه بیا ته تپوس کړی دی چې کوم دینو فرعون چې هغه تاسو را کوم نه خدا قراته خو نو بیا ور پرېخ دا هغه خپل ځای راضی به دل دې چې کوم دینو ورته وی من سره نه خمستا من سره دلیل مشتا دعوت او تبلیغ طریقه دالا چې ته به ما سره دلیل مشتا په خبرو سره په دلیل باندې به خبره کې به دلیل او کمزوري خبره باندې کې چې هغه ویلی او دغه ویلی هغه او دغه پکې سي ځکه خو بیا غیر را پاسي او اعتراض کوي دلیل سره مضبوطه خبره بکې د قران نه به خبره کې د حدیث نه به خبره کې د صحابه او اقوال به پیش کې دا سه هغه او دغه چې کم دینو کمزوري واقعیات او خرافات باندې بیانې په خبره ورسلی چالت کې د کم دینو سړی راته ژوند دی شو دا څه خبره ده دا تا چرته اوریدلی چې صحابي را ژوند دی شوی سړی راته را ژوند دی شو له چې کم دینو او آلته کې چې کم دینو لاړو چرګان را زوړندو دا ټوله د خروس کو خبره به پکې نه کې پخې خبره د قران او د حدیث خبره به کې دا به د تبلیغی نصاب وي پنځما والسلام علی من اتبع الهدى سلامتیا په هغه چا چې څوک هدایت پسې روان دي امام بخاری دا جمله راوچته کړې ده او په باب بدل وحی کې هرقل ته چې کوم خط لېږلی دغه شانتي مسلمه کذاب ته چې کوم خط لېږلی هغې کې نبی علیہ السلام لیکلی چې والسلام علی من اتبع الهدى بیا امام بخاری خو هغه بادشاه دی شهنشاه دی اته مسائل روباسي هغه وی کافر ته سلام مکوا کافر ته سلام مکوا او که کافر در سلام وکینو جواب بداسه ورکه وعلیک بس السلام ور سره نه وی وعلیک بس بیا وی کته مجبور شو ته کافر ته سلام کې وی داسه ورته وی چې السلام علی من اتبع الهدى السلام علی من اتبع الهدى داسه سلام ورته کې نو دې پنځمه طریقہ کافر ته دعوت او تبلیغ کې کنه ورغې نو سلام به ورته کې نو داسې سلام به چې السلام علی من اتبع الهدى دا نه چې ته کافر سره د کافر په شان شي زمونږ دا وزیران چرته د هندوانو مندر ته لړ شي د هندوانو جامې واچي او د داسې باندې غسره نه خمو کی اچرته چې د عیسایانو هغه ته لړ شي به د عیسایانو کې په سر کې او عدالت کې یو مولوی سي پکې وزیر هغه مړوي زمونږ منډه تړې خټولې د عیسایانو لپاره دي منګه ټول جون د عیسایانو په خدمت کې تیرو په خبرو چلی ادبیات نه وټخلی وي موږ ته د اسلام راولو تر عیسایانو د کور نه اسلام راولي د عیسایانو هغه اسلام خو په خوا زما رب چې کوم دین هغه کینسل کړی دی او زما پیغمبر سوار لسین څو کلمه کې کینسل کړی دی وې زمونږ ټوله منډه تړوي ما ته مسلمان راشي وي زغه ته کار نه کوم چې صحیح راشي ټوله منډه تړه غله وام وخذا اوس به دغه منډه په کار شي دا وي نو دا عیسایانو سره به دا سیز نه کې والسلام علی من اتبع الهدى سلام په هغه چا چې د هدایت اتباع کوي چې هدایت اتباع نه کوي د قران اتباع نه کوي قران پسې نه ځي ابانه سلام نشتا مخکې ورته وایا ان قد اوحي الینا بشک من ته وحی کړی شوی دا ان العذاب علی من كذب وتولى عذاب بګوري په هغه چا راځي چې چا د دروغ نسبت وکړو قران ته دروغ وي احادیث ته دروغ وي د صحابه او اقوال ته دروغ وي د صحابه او کردار ته دروغ وي د پیغمبر سیرت ته دروغ وي د پیغمبر د سیرت نه مخ اړولي او تولا مخ اړولي
د دین نه مخړولې دي، جهاد نه مخړولې دي، صحیح شریعت نه مخړولې دي. کم طرف ته؟ بل طرف ته مخړولې، بل طرف ته تللی، عذاب به په ده نازلېږي. فرعون چې فرعون سورت نازعات آیت نمبر 24 کې دي، هغه وی انا ربکم الاعلی، وایي زه ستاسو د ټولو نه غټ رب یم. خپل هم د رب ربوبیت دعوه کړې وه. او د فرعون په پارلیمنت کې داسې چې کوم دي د زمریانو او د غویانو شکلونه جوړ کړي، د هغې به هم خلکو عبادت کولو. کور ته به چې خلک لاړل نو چا ځان ته د فرعون شکل جوړ کړی، چا ځان ته د غویي شکل جوړ کړی، چا ځان سره د زمري شکل جوړ کړی، د دې به عبادت کولو. نو خدایان د هغې ډېرو. دا مخکې ورته موسی علیه السلام وایي چې رسولا ربک قد جئنا بآیات من ربک، بار بار ورته ربک ربک وایي چې ستا د رب د طرف نه راغلی، ستا د رب د طرف نه راغلی. نو اوس تېنه فرعون 2 سواله کوي. یو سوال به سبا تر درس کې راځي انشاءالله. لومبنی سوال تېنه دا کوي چې دا ته چې بار بار وایي چې رب او رب او رب، دا ستاسو د دواړو رب کم یو دی؟ کم یو دی؟ ځکه چې ربانو هلته ډېرو. یوسف علیه السلام په جیل کې څه ویلي؟ دا د هغه زمانې نه را روانو. د یوسف علیه السلام ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، ډیر خدایان که یو خدای، هغه ویلو. نو د هغې ډیرو، لکه څنګه چې څنګه په معاشره کې چې کوم دی د خپو بیل بابا دی، او د کوم دی د بادو بیل بابا دی، او د سر بیل بابا دی، او د سینې بیل بابا دی، او د بچو بیل بابا دی، او د درد سر بیل بابا دی، او د بچو ورکولو بیل بابا دی، د دانو بیل دی، او د ګرمکو بیل دی. په خبرو ورسلی د سرې مخې بیل دی، او د سپینې بیل دی، او د زیړې مخې پکې بیل دی. دا خپل خپلې مخې دي. دا به دغه مخه په هغه چا راځي چې څوک دغه څیزونه مني. په خبرو ورسلی نو دکه شانتې د هغې هم د خپلې خپلې مخې خپل رب. نو فرعون ته نه تپوس کوي چې زمونږ خو ربان ډېر دي که نه، دا ستاسو پکې کم یو دی، ستاسو پکې کم یو دی. نو موسی علیه السلام ورته جواب ورکوي. قال فرعون ورته وی فمن ربکما یا موسی، پر څوک دی ستاسو د دواړو رب اے موسی؟ قال موسی علیہ السلام په شاټ والی دی، وی ربنا الذي رب زمون هغه دی اعطا كل شيء خلقه، ځان د رب په معنی پیګا. رب هغه ذات ته وی چې هغه پیدایش کوي، هغه خالق وي، هغه پیدا کول کوي. تاسو پیدا کړي. دلته د امیہ بن سلط هغه غټه قصیده نقل کړې ده، غټه قصیده. امیہ بن سلط کافر شاعر، نبی علیہ السلام به د اشعار په دلیل کې وي، او وی به د امیہ بن سلط اشعار ایمان راوړی دی، خو هغه نه راوړي ایمان. دلته ابن کثیر دا غنه غټه قصیده نقل کړي. دې کوم نه وی دات نه تاسو کا د ازمکه او د اسمان، دا اسمانونه ودرولي چې کوم دینو هغه رب دی، هغه ته رب وای. دا ازمکه خورا کړي چې کوم دینو رب دا، هغه ته رب وای. دا غرونه نسب کړي چې کوم دینو یو ذات دی، هغه ته رب وای. دا دریابونه چلولي یو ذات دی، هغه ته رب وای. دا باغونه را ټکولي یو ذات دی، هغه ته رب وای. دا زوت پیدا کړي یو ذات یو، هغه ته رب وای. دا بچی مونږ ته را کړي هغه ذات دی، هغه ته رب وای. دا ټولې وی تا دې کې کم کار کړی؟ راته ووایه تا دې کې کم یو کار کړی؟ یوم نه. نو چې یوم نه ته د کوم ځای ربې، ته د کوم ته د کوم دی نو څه شی شوي؟ دا ورته چې کوم دی نو ذکر کوي. وی ربنا الذي رب زمون هغه دی اعطا كل شيء خلقه، ورکړی دی هر یو څیز ته چې کوم دی نو پیدایش. د خلقهونه مراد دی صورت ورکړی دی، حیت ورکړی دی، شکل ورکړی دی، رنگ او ډنګ ورکړی دی. ثم هدا، بیا ارچاته چې کوم دی نو هدایت کړي، لارې ښودلې ده. د دې هدایت نه مراد دی هدایت عامه. هدایت عامه، هدایت عامه څه ته وایي؟ هدایت عامه دې ته وایي چې هر یو څیز ته چې کوم دی نو طریقه ښودلې ده. میږي ته چې کوم دی نو د خپل زندګۍ تیرولو طریقه ښودلې ده، د میږي. نو اتی ته چې کوم دی نو د زندګۍ تیرولو طریقه ښودلې ده، د اتی. میږي د اتی سټایل باندې اختیاري، او اتی به د میږي هغه. انسان ته طریقه ښودلې ده د انسانیت، نو حیوان ته طریقه ښودلې ده د حیوانیت. بیا ورپسې راشه. د دې هدایت نه مراد هدایت عامه دی. دا ماشوم چې پیدا شي،
لک سات پسې چې کم دینو مور راوالی او په دې سینې د پاسه واچي او دې چې کم دینو دغه سینې ته خوله وروړي دته دا تعلیم چا ورکو چې دا به په شعر عقیده سي د جوس په شان دی دې ته به خوله چې دته دا تعلیم چا ورکو چې ته وګی شنو ته بجاړي دته دا تعلیم چا ورکو چې ته چې کم دینو تنگ شي په پرتوک کې غل میتیازي کړي ته بجاړي دته دا تعلیم چې کم دینو چا ورکو چې ته ود کېږي نو ته بجاړي ماشوم جړي کنه عمر وي دی ود کېږي په خبرو سره دا تعلیم دی کم یونیورسيټي ته تلو دې د کوم استاد مخه دې ته هدایت وي دې ته هدایت یې عامه وي د چيله بچو ګور کنه چيله لنګ شو بچي وروړل یو لس منټه پس 15 شل منټه پس هغه بچی چې کم دینو بسودريږي ا د مور غولان چې کم دی را روي دته دا تعلیم چا ورکو دا ته دې ته وی هدایت وی زما رب هغه ذات چې ار یو شی پیدا کړي به ورته د جون تیرول لار خو دلیدا وی جون به بری طریقه تیرې جون کې بری دا سيزونه راځي دا لار ورته خو دلیدا ته دا کول شي اسه ځان ته رب الاعلى وی دی ورته وی خاموش شو لیکن خاموشي کی نه ظالم سړی چی کنه زنګ په معاشره کې خاموشي کی نه اوس په بل طرف زی نو هغه بل طرف ته چیزی کنه نو اصل کې موسی عليه السلام بدنامي خو موسی عليه السلام خپل ته دعا کړې وکنه چې رب اے رب زما سینا کولو کې نو الله ورته سینا کولو کړي وا نو هغه سوال به صبر راځي الله دې عمل کولو توفیق راکړي